السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لس انسانان دي د اسلام په تاریخ کې چې په دې دنیا کې پر د جنت زیری شوی دی. شرعي اصطلاح عشره مبشره ده. دوی هغه انسانان دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته په دنیا کې زیری ورکړی و. ما ته یو ستونزه دا و د دوی نومونه رانه هېرېدل اکثره وخت باندې، خو یوه طریقه مې داسې ذهن کې وګرځوله، داسې مې فکر پرې وکړو او بالاخره پکې بریالی شوم چې دغه طریقه باندې تاسې هم د دوی نومونه ځان سره یادولی شئ او همیشه به مو په ذهن کې وي. دا ډېر برجسته انسانان دي د اسلام په تاریخ کې چې موږ تاسې هر یوه ته باید د دوی نومونه زده وي او د دوی سیرت ولولو، د دوی ژوند په اړه مطالعه وکړو تر څو وپوهېږو دا څومره لوی شخصیتونه وو چې په دنیا کې په یو چا باندې د جنت زیری شوی، نو دا حتما جوته ده چې دوی ځانګړي انسانان دي. زه درته یوه طریقه ښیم، په هغې طریقه باندې چې ما ترې ګټه اخیستې ده تاسې هم ترې ګټه اخیستی شئ. په دې طریقه باندې د دوی نومونه زده کولی شئ او آینده کې انشاءالله درنه هېرېږي نه. دا اسانه طریقه ده، انشاءالله د دوی نومونه به هغه کوي. مهمه دا ده چې یوازې نوم میخانیکي حفظ نه کړو، بلکې د دوی کارکردګي، د دوی لږ معرفت او د دوی لږې ځانګړتیاوې بیان کړو، یو بل سره وتړو، انشاءالله له یاده مو نه وځي او دا عظیم انسانان تاسې په ژوند کې په ذهن کې ساتلی شئ د دوی نومونه او په ژوند کې ترې ګټه اخیستی شئ د دوی له ځانګړتیاو، له صفاتو، له تاریخه. زما سپارښتنه دا ده چې هر یو د دې په اړه ولولئ، مطالعه کړئ، د دوی ژوند انشاءالله ستاسې په بریا کې به مهم رول ولوبوي. لومړی راځم، تر ټولو مهمه دا ده په دې کې اول څو نومونه دي، 4 نومونه دي چې که موږ تاسې که زه درته ووایم تاسو ته به جالبه وي چې والا دا خو اسانه دي. 4 کسان، 4 ځانګړي شخصیتونه د دې لیست څخه لومړی په سر کې د لیست راولو. دا اوس دفتن پرېږدئ. ځکه د سرک سر نه یو کس وغواړم، سرک سر کې یو چا نه پوښتنه وکړم چې دغه 4 کسان څوک دي پیژني. لومړی ابوبکر رضی الله عنه، د اسلام لومړی خلیفه. 4 خلیفګان دي د لیست په سر کې، دا ترې لومړی زده کوو، باقي مانده بیا نور باندې غږېږم. رضی الله عنه ځکه په وړو کې حرف باندې لیکم چې وخت هم کم ونیسي او ډېر ځای ونه نیسي. لومړی دا 4 خلیفګان چې زموږ استازي په تاریخ کې هر سړی پیژني، دا په ذهن کې وساتئ. ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه، علی رضی الله عنه. دا 4 کسان د اسلام ځلانده ستوري دي، 4 لومړي خلیفګان دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا خو مو له یاده نه وځي، 4 مو له لیسته یاد کړل، 6 نور پاتې شو. اوس ځینې انسانان، ځینې صفات د ځینو اړیکې، خپلوي له دغه ځینو کسانو کې د دې لیست ځینو کسانو کې شته دی. 5م کس، دا خو اول شو، 2م، 3م، 4م، 5م. 5مې عثمان رضی الله عنه مالداره صحابي و، عثمان غنی ورته وایي په همدې خاطر باندې. یو بل صحابي و چې په مالدارۍ او شتمنۍ باندې مشهوره دی، حتما به مو ذهن ته د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه نوم راغلی. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دا خو مو پیژانده، مالدار انسانو دی چې کله هجرت نه د لومړي اسلام په تاریخ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله مدینې ته هجرت کوو، دیم هجرت کوو، د خپل ټوله شتمني مال هر څه په مکه کې پرېښودو او یوازې یوه جوړه جامو سره مدینې ته لاړ. کله چې هلته لاړو په مدینه کې ځینو یو صحابي، یو بل د انصارو له ډلې یو صحابي ورته وویل چې زما مال ټول هر څه چې لرم، باغونه هر څه لرم، دا د تا سره تقسیمي، نیم په نیمه وي دواړه. ځکه چې د یو لوی شتمن انسان و، هر څه شتمني پرېښې وه، په مکه کې راغلی و، د اسلام دپاره هر څه پرېښې و. ان دا چې ورته ویل چې 2 ښځې لرم، یوه طلاقوم، یوه ته وکړه، دې حده پورې انصارو له دوی سره قرباني
ورکړې وه او دوی مرسته کړې وه. خو عبدالرحمن ابن عوف چې تجارو ده ورته وویله چې ما ته بازار راوښیي، بازار چیرته دی. د سره لږ کوچو یا نور څه ورسره وو، بازار ته لاړو، په هغې خرید و فروش شروع کو، پیر و پلور یې پې شروع کو. بالاخره دا چې بیا یې ځان مالداره کو. تجار انسان به هر ځای کې تجار هر ځای کې ځان بریالی کولی شي. عبدالرحمن ابن عوف مالداره صحابي و، ډېر ښکلې جامې به یې اغوستې، د ټولو صحابو په منځ کې ډېر سټایلش و. دا عبدالرحمن ابن عوف دی. د دې تړاو چې دی دا له عثمان رضی الله عنه سره دی چې دواړه یو ډول ځانګړتیا لري چې هغه مالداري ده. دا ذهن کې وساتئ. یو بل صحابي دی چې هغه له عمر رضی الله عنه سره تړلی شو. دا له عمر رضی الله عنه سره ځکه تړو چې تاسې ته بیا ذهن کې راځي چې فلانه د فلاني خپلوان چې دی د فلاني په شان ځانګړتیا لري. اوس مثلا پنځم کس کې عبدالرحمن ابن عوف که ستاسې نه هیر شي، ذهن کې راځي چې د عثمان رضی الله عنه په شان یو مالداره صحابي و. دا څوک دی؟ او عبدالرحمن ابن عوف دی. ورپسې بل صحابي چې دی هغه سعید ابن زید. دا له چا سره تړاو لري؟ دا له سعید ابن زید له عمر رضی الله عنه سره تړاو لري. عمر رضی الله عنه او خیده. سعید ابن زید د عمر رضی الله عنه د خور فاطمه رضی الله عنها میړه دی. تاسې به هغه مشهوره کیسه اورېدلې چې کله عمر رضی الله عنه مسلمان کېدو لار کې روان کوم، چا ورته وویل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وژلو پسې روان کوم، چا ورته وویل چېرته ځې؟ ویل چې ځم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووژنم. بیا ورته کوم چا وویل چې خور د مسلمانه شوې ده، د هغې غم اول وکړه. د چې کله کور ته لاړو، سعید ابن زید او د دې میرمن فاطمه رضی الله عنها چې د عمر رضی الله عنه خور وه مسلمانه شوې وه. کله چې دی هلته لاړو، هغه کیسه تاسو ته یاده ده چې هلته خباب ابن الارد هغه د دې او د دې د میرمنې فاطمه رضی الله عنها استادو ښوونه ورته کوله چې هغه کیسه مشهوره ده. بل دا د زید ابن عمرو ابن نفیل زوی دی. هغه موحد چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له بعثت نه وروسته مخکې له دې چې پیغمبرۍ باندې مبعوث شي، دی او دوه نور ملګري یې چې یو ورقه بن نوفل یو بل کس و چې دا درې واړه تللي وو چې ځان په یو حق دین په لټه کې تللي وو. کیسې زما په فیسبوک یوټیوب دې ځایونو کې شته دی، د حق په لټه کې درې ملګري په دغه عنوان باندې. دا زید ابن عمرو ابن نفیل چې وو، دی له نور ملګرو سره ټول شو مکه کې ویل چې دا بت پرستی دا شی نه منطق نه لري، راځي چې یو حق دین ولټو، حق دین پیدا کو. بالاخره ولټول چې اول عیسویت ولټو، عیسویت کې څه ونه موندل، بیا یهودیت ته لاړ، بیا بالاخره راغی او کوم چا ورته ویل هر عالم ته چې به ورته د عیسویت د یهودیت بل ته ویل به چې بل دین نه پیژنم، هر دین چې به دوی د چې به د عیسویت په اړه څه ویل هغه بل څه موږ نه پوهېږو. کله چې به عیسویت ننګاوه، بیا هغه ورته ویل چې بل مذهب راته نه ده معلوم، خو یو دا چې دغه پاتې شي حنیف پاتې شي. حنیف په اړه بالاخره پلټنه وکړه، ویل چې دا د ابراهیم علیه السلام دین دی چې یوازې د یو الله عبادت کوي. بیرته مکې ته راستون شو، ویل چې زه د ابراهیم علیه السلام په دین پاتې کېږم، حنیف پاتې کېږم. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبرۍ باندې کله چې مبعوث کېدو، له هغې نه 15 کاله مخکې شاوخوا دی وفات شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د په اړه وایي چې دی په جنت کې دی. د پلار په اړه، د سعید د پلار په اړه، زید ابن عمرو ابن نفیل، دغه په اړه زه غږېږم. نو هغه موحدو، دا د هغه زوی دی. ورپسې یو بل صحابي دی چې هغه عمر رضی الله عنه سره یو اړیکه لري. هغه دی ابو عبیده ابن جراح. دیم له عمر رضی الله عنه سره څه اړیکه لري؟ ابو بکر رضی الله عنه چې کله خلیفه و، کله چې وفات شو عمر رضی الله عنه، د په وخت کې خالد ابن ولید د مسلمانانو د ځواکونو یا د مسلمانانو د پوز مشهور او ډېر فتوحات درلودل. کله چې عمر رضی الله عنه راغی واک ته، لومړی کار دا وکړو چې خالد ابن ولید یې لرې کړو او په ځای عبیده ابن جراح، ابو عبیده ابن جراح، د مسلمانانو د ځواکونو مشر وټاکه. ټولو خلکو انتقاد کو چې ولې داسې حالت کې چې مسلمانان پرمختګ هم کوي، هر څه صحیح روان دي، خالد هم صحیح روان دی، کامیابي په برخه ده، ولې دغه وخت کې باید هغه لرې شي او ابو عبیده په ځای باندې
د مسلمانانو د ځواکونو مشر شي. عمر رضی الله عنه ورته وویل چې دا ځکه چې د هر څه خالد نه کوي، دا ځواک د بریاوي چې موږ ته نصیب کیږي الله پاک نصیب کوي، نو دا د خالد کمال نه دی، بل څوک زه وټاکم هغه هم کولی شي ځکه الله پاک موږ سره کومک کوي. ابو عبیده وروسته له دې چې مثلا شام کې فتوحات ورڅ وکړل، هلته د مسلمانانو د ځواکونو مشر چې بیا طاعون مرض ولګېدو، دیم په اخته شو، د سره شاوخوا ویل کېږي چې 80,000 شاوخوا صحابه په همدغه طاعون مرض باندې وفات شو. د کله چې عمر رضی الله عنه ورته فلسطین شاوخوا ته د مخترع ورته چې مرض هلته طاعون مرض خپور شوی دی. د داسې انسانو چې عمر رضی الله عنه وایي کله چې فارس دوی مات کو، د ځان ته یو کوچنی کوټګۍ دفتر جوړ کو، یو لوټه پکې و، ډېر متواضع دفتر و. عمر رضی الله عنه ویل چې ما ټول انسانان ولیدل چې دنیا پر تاثیر کړی دی، یوازې په ابو عبیده باندې دنیا تاثیر نه دی کړی، په زړه کې دنیا نه د دننه شوی. مسلمانانو د ځواکونو مشر اما ډېر متواضع دفتر او نور دغه زینو. دا څو شو؟ شپږ و درې کسان پات شو، یوازې درې. نن موږ خو به دې زده کړي اسانه باندې. څلور خلیفګان، عبدالرحمن ابن عوف، سعید ابن زید، ابو عبیده ابن جراح. دو کسان نور دي، طلحه رضی الله عنه او زبیر. طلحه و زبیر رضی الله عنهما اتونه. طلحه و زبیر رضی الله عنهما دوی له علی رضی الله عنه سره اړیکه لري. څه اړیکه لري؟ کله چې د علی رضی الله عنه پر مقابل کې د جنگ جمل کې کله چې اختلافات پیدا شو د عثمان رضی الله عنه د قاتلینو پر سر چې آیا موږ هغه قاتلینو ته جزا ورکو کنه، علی رضی الله عنه یو منطقي دلیل درلود، ویل چې تاسو لیک صبر وکړئ، یو ځل ځواکمن شم، خپل د حکومت هر څه پای قوي کوم، بیا بعد دغه نه به د عثمان رضی الله عنه ل قاتلینو سره حساب کتاب وکړو. دا دواړه په اول کې طلحه رضی الله عنه او زبیر رضی الله عنه دا دواړه اول کې د علی رضی الله عنه مخالف ول چې نه موږ باید عاجل د عثمان رضی الله عنه قاتلینو سره حساب کتاب وکړو، هغه باید لمنځه یوسو، حساب ورسره وکړو، دا سینه پریدو. خو وروسته طلحه رضی الله عنه او زبیر رضی الله عنه د دواړه د علی رضی الله عنه له مخالفت لاس واخیستو. یو کس بل پات شو، لسم. دا یو جانانه صحابي دی، په کې څوک دی؟ دا دی سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه. سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دا ووم کس دی چې مسلمان شوی و. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ولکه باډیګارد، په هر جګړه کې په هر غزا کې به د حضور درلود. د مسلمانانو د پوځیانو قومنداني هم کړې ده. نو دا غلس کسان دي چې په دنیا کې په دوی باندې د جنت زیری رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. د دوی تاریخونه، د دوی ځانګړتیاوې د هر څه زده کړئ. په ژوند کې به مو د بریا په لور باندې یو عظیم بدلون راولي، ځکه دا یو څوک دی چې په دنیا کې په دوی باندې د جنت زیری شوی. عادي خلک نه دي، د لس هغه کسان دي چې په دنیا کې په دوی باندې د جنت زیری شوی. حتما به دوی ځانګړتیا لري، نو دا ځانګړتیا یې تم زده کړه او ځان کې دغه خصوصیات پیدا کړه. دا ویډیو نورو ملګرو سره شریکه کړه چې ترڅو خیر او ګټه نورو ته ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.